بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا حاضر یو ستاسو په خدمت کې د یو نوي کلاس سره. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته ښایم چې په سوشل میډیا یعنی واتس اپ، ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام وغیره خپلو ملګرو سره چیټ څنګه کوئ، یعنی خپلو ملګرو سره به ګپ شپ څنګه لګوئ. نو ملګرو، دغه ټول معلومات تاسو لپاره ما راغونډ کړي دي په دې کلاس کې، او ډیر په اسانو الفاظو کې به تاسو دغه زده کړئ. خو ملګرو، تاسو ته درخواست دی که چېرته تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. مهرباني به وي. زه اسلم یم. This is me اسلم. یعنی که ته چاته خپل ځان ښودل غواړي چې زه څوک یم، یعنی زه اسلم یم، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ This is me اسلم. زه ستا پروفایل عکس خوښوم یا زه ستا پروفایل تصویر خوښوم، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ I like your picture. I like your picture. ستا خوا کې څوک شته؟ یعنی که چاته ته چانه تپوس کول غواړي چې ستا په خوا کې څوک شته دی، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ Is anybody around you? Is anybody around you? ته نن سبا اپلاین یې. یعنی که چاته ته چانه په فیسبوک، واتس اپ یا ټویټر باندې تپوس کول غواړي چې ته خو نن سبا اپلاین یې، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ You started being applying these days. You started being applying these days. ته ما ته هر وخت کال کولی شي. ته ما ته هر وخت کال کولی شي. یعنی که ته چاته ویل غواړې چې ته ما ته هر وخت کال کولی شي، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ You can call me anytime. You can call me anytime. ما ته زنګ وکړه یا ما ته ټلیفون وکړه چې کله وزګار شي، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ Call me when you get free. Call me when you get free. ته به کله وزګارې؟ یعنی که چېرته ته چانه تپوس کې په واتس اپ، ټویټر باندې چې ته به کله وزګارې، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ When will you be free? When will you be free? تنګ خو مې نه کړې. یعنی که چېرته ته چانه تپوس کول غواړې چې آیا تنګ خو مې نه کړې، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ Have I bothered you? Have I bothered you? نن سبا چرته یې؟ Where are you nowadays? نن سبا چرته یې؟ یعنی که چېرته چانه تپوس کول غواړې چې ته نن سبا چرته یې، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ Where are you nowadays? ته لیکل ډېر په مزه کوي. یعنی ته خو ډېر په مزه لګې، نو څنګه به ورته وې په انګلیش کې؟ Your typing is too slow. Your typing is too slow. زه بیا وروسته ګپ لګو. که چېرته ته چاته وې په واتس اپ باندې چې زه بیا وروسته ګپ لګو، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ All right, I will talk you later. All right, I will talk you later. خپل ډسپلی عکس بدل کا. دا ښه نه دی. یعنی که چېرته ته چاته ویل غواړي چې خپل د واتس اپ تصویر دی بدل کا، دا ښه نه ښکاري، نو څنګه به ورته وې؟ Change your DP. It is not good. Change your DP. It is not good. DP مطلب دی ډسپلی پکچر. تا ولې ډسپلی عکس لرې کو؟ یعنی که ته چاته ویل غواړي چې تا ولې خپل د واتس اپ تصویر لرې کو، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ Why did you remove your DP? Why did you remove your DP? DP مطلب دی ډسپلی پکچر. تا ولې داسې سټیټس ولګو یا تا ولې دا رنګ سټیټس ولګو، نو په انګلیش کې به څنګه وې؟ Why did you upload such status? Why did you upload such status? دا په خپل سټیټس ولګوه. یعنی که ته چاته یو پکچر ولېږي، یو تصویر ور ولېږي یا یو سیز ور ولېږي چې دا په خپل سټیټس ولګوه، نو په انګلیش کې به ورته څنګه وې؟ Upload it on your status. Upload it on your status. عکس مې تا ته درلېږلی یا تصویر مې تا ته درلېږلی دی. یعنی که چېرته ته چاته ویل غواړې چې تا ته مې عکس درلېږلی دی، تا ته مې تصویر درلېږلی دی، نو په انګلیش کې ورته څنګه وې؟ The photo has been sent to you. The photo has been sent to you. ښه بیا ما ته ووایه چې کله عکس درشي، یا ښه بیا ما ته ووایه چې کله تصویر درشي، نو انګلیش کې به ورته څنګه وې؟ Let me know
when you receive the photo. Let me know when you receive the photo. ماته د نن عکس پکار دی یا ماته د نن تصویر پکار دی. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ماته نننی تصویر پکار دی نو په انګلیش کې ورته څنګه وی I need today's photo. I need today's photo. دا د چا نمبر دی؟ Whose number is this? دا د چا نمبر دی؟ Whose number is this? یعنی که چېرته ته چا نه تپوس کول غواړې چې دا نمبر د چا دی نو په انګلیش کې ورته څنګه وی Whose number is this? Whose number is this? هغې ما ته پرون میسیج کړی و. She texted me yesterday. هغې ما ته پرون میسیج کړی و. She texted me yesterday. یعنی هغې ما ته پرون میسیج کړی و نو ته به ورته څنګه وی She texted me yesterday. ما په وخت جواب ورنکړو یا ما په وخت ځواب ورنکړو نو څنګه به په انګلیش کې I could not reply on time. I could not reply on time. نو کوم وخت صحیح دی؟ یعنی که چېرته ته چا نه معلومات کول غواړې چې په کوم ټایم زه تا ته کال وکم یا میسیج وکم نو په انګلیش کې به دې څنګه تپوس کې All right, when is good time for you? All right, when is good time for you? نه اوس نه No, not this time. یعنی که چېرته ته چاته ویل غواړې چې دا وخت ما ته کال مه کوه میسیج مه کوه نو په انګلیش کې به ورته څنګه وی No, not this time. No, not this time. یعنی دا وخت نه. ګروپ کال کوو یا ګروپ کال وکړو. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ګروپ کال وکړو په شریکه یو ځای کال وکړو نو څنګه به ورته وی Shall we take a group call? Shall we take a group call? زه هر وخت تا آنلاین وینم. زه هر وخت تا آنلاین وینم. په انګلیش کې به څنګه وی I see you online all the time. I see you online all the time. نن سبا چرته یې؟ یعنی که چېرته ته چا نه په واتساپ باندې تپوس کول غواړې یا په میسیج باندې تپوس کول غواړې چې نن سبا چرته یې نو په انګلیش کې به ورته وی Where are you nowadays? Where are you nowadays? یعنی نن سبا چرته یې؟ سمې خبرې کوه. سمې خبرې کوه. Talk to me properly. Talk to me properly. یعنی که چېرته ته چاته ویل غواړې چې سمې خبرې کوه یا سم میسیجونه کوه نو څنګه به ورته وی Talk to me properly. Talk to me properly. زه په لږ وخت کې ځواب در کوم. یعنی که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه تا ته بس په لږ وخت کې جواب در کوم نو په انګلیش کې به ورته څنګه وی I will reply shortly. I will reply shortly. خپل سټیټس دې اوس ختم کا. خپل سټیټس دې اوس ختم کا. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې دا خپل سټیټس دې اوس ختم کا نو څنګه به ورته وی Delete or remove your status right now. Delete or remove your status right now. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته مونږ وښودل چې واتساپ یا فیسبوک یعنی سوشل میډیا باندې به چیټ څنګه کوئ او کم الفاظ به استعمالوئ کمې جملې به استعمالوئ نو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي او ډېر څه به مو ترې زده کړي وي. د دې سره ملګرو تاسو ته درخواست دی که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ شیر یې کړئ او کمنټ وکړئ. مهرباني.